بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به ان شاء الله ریفرنسز ټیب کې دریم ګروپ وایو. زرا له مایکروسافټ ورډ ته ریفرنسز ټیب دریم ګروپ موږ سره سیټیشنز ان بیبلیوګرافي دی. سیټیشن او بیبلیوګرافي د دې لپاره استعمالیږي چې فار ایگزامپل تاسو په یو کتاب کې د مأخذ ذکر وکړئ، یا فار ایگزامپل تاسو یو کتاب ولیکو، دغه کتاب په اند کې غواړئ چې دغه کتاب په اړه منی نچوړ معلومات راوړئ. لکه تاسو فایل ټیب کې پراپرټي ویلي، نو تاسو به پراپرټي کې د کتاب په اړه باندې معلومات لیکو. دا شان بیبلیوګرافي کې هم موږ دا کار کوو. فار ایگزامپل زه راله ما دغه معلومات ولیکو او زه ورته وایم چې دغه معلومات ما د یو کتاب نه راغستي دي. خو ته کولی شي چې په دغه بیبلیوګرافي کې یا سیټیشنز کې صرف کتاب نه، ریپورټ، جورنال، کیس، فلمز وغیره دپاره دلته سیټیشن او بیبلیوګرافي جوړ کړي. زه راځم دلته کلیک کوم، add new source باندې زه کلیک کوم. type of source دې ځای کې زه کولی شم چې مختلف قسمه څه استعمال کوم. لایک فار ایگزامپل بک سیکشن دپاره جوړی، جورنال دپاره جوړی، آرټیکل دپاره، کنفرنس پروسیډینګ، ریپورټ دپاره. که هر یو باندې تاسو کلیک کوئ د هغه مطابق ماته آپشنز راځي. لایک فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته ریپورټ باره کې راته جوړ کا. رپورټ مې ورته کلیک کو، اتر، ټایټل، ایئر، پبلیشر اینډ سیټي. یا فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته ویب سایټ په اړه باندې معلومات راوړه. ویب سایټ په اړه باندې زه یو سیټیشن لیکم، نو هغه معلومات ماته چینجېږي. خو زه وایم چې نه دا ما سره بک دی، بک کې ما سره اتر دی، اتر وی لیکوان ته. فار ایگزامپل زه دلته راځم نیم ورته لیکم. که ته وایې چې دغه ایډیټ باندې کلیک کا، دې کې به لاست نیم، فرست نیم، میډل نیم ته هم لیکلی شي. فار ایگزامپل لاست نیم یې محمدي دی، فرست نیم فار ایگزامپل طاهر دی، میډل نیم خان دی. دا به ایډ کلیک کی، دا به اوکې کلیک کی، اتوماتیکلی به تاسو ته هغه راشي. کورپوریټ اتر چې کوم د ده سره هیلپ کړی وي، یا کورپوریټ اتر بعد استادان داسې وایي چې کورپوریټ اتر هغه اتر ته ویلی شي چې کوم په خپله باندې کتاب ولیکي او په خپل پیسو چاپ هم کړي. ټایټل څه شی دی؟ ورته فار ایگزامپل ایم ایس آفیس. ایئر کوم کال کې دی ولیکل، فار ایگزامپل دې کال کې. سیټي دې څه شی دی؟ فار ایگزامپل پېښور. او پبلیشر چې دی فار ایگزامپل this one عنایت بک پریس فار ایگزامپل، یا بک سٹور. شو آل بیبلیوګرافي فیلډز دې باندې که زه کلیک کړم نو ماته به نور هم انفارمیشن راشي. کوم ته چې سټار ورته ورکړی دی هغه ریکومینډډ دی. سټیټ دلته نشته دی. ریجن څه شی دی؟ فار ایگزامپل کنټري this one. ایډیټر یې څوک دی؟ یعنې چا پکې تغییرات کړي دي. فار ایگزامپل دې کس. والیم دویم جلد دی، 15 جلد ټول په دې کې دي. ټرانسلیټر یې څوک دی؟ فار ایگزامپل یا نشته دی فار ایگزامپل، یا ورته مې لیکه، سر یې لیکه ورته صحیح شو. شورټ ټایټل څه شی دی؟ فار ایگزامپل آی ټي کنسپټ. سټینډرډ نمبر دې ته ISSN یا ISBN نمبر ورته ویلی شي. ISBN مطلب انټرنیشنل سیریل یا سټینډرډ بک نمبر. دا داسې یو نمبر وي چې که تاسو غواړئ فار ایگزامپل دا په انټرنیټ کې ترلاسه کړئ. لایک فار ایگزامپل یو چا په خپل ویب سایټ کې ورکړی وي، نو همدغه ISBN نمبر د په کتاب باندې لیکلی وي. کله چې تاسو په ګوګل کې سرچینګ کوئ د همدغو په ترو باندې تاسو ته به هغه کتاب راځي. یا که فار ایگزامپل تاسو خپل کتاب باندې دغه نمبر لیکلی وي، ISBN نمبر چې ورته ویلی شي، او تاسو خپل ویب سایټ ته اپلوډ کړی وي، نو یو کس که چېرته ګوګل کې سرچ کوي نو په همدغه نمبر باندې به هغه سرچ کوي. فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې IT، دا مې ورته فار ایگزامپل ولیکه. 100 پیجونه دي فار ایگزامپل دومره. 100 ایډیشن دی، ورته فار ایگزامپل سیکنډ ایډیشن. ایډیشن دې ته ویلی شي چې فار ایگزامپل مخکې ما همدغه کتاب لیکلی و، همدې کتاب کې ما تغییرات راوست، دویم ایډیشن مې ترېنه جوړ کړو. صحیح شو. که تاسو چې فار ایگزامپل همدا فاینل شو، بس فاینل ورته ولیکه. کمنټ ورکړئ فار ایگزامپل this is very important. فار ایگزامپل دا ده، دا مې اوکې کلیک کو. چې کله ما اوکې کلیک کو نو ماته هماغه ماخذ راته راکړه چې دغه انفارمیشن د دغه کس د کتاب نه چې په دې کال کې لیکلی شوی دی راغستی دي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان که فار ایگزامپل تاسو وایئ چې انزرټ سیټیشن ته راځم، دې ځای کې ماته هماغه معلومات راغله. ایډ نیو پلیس هولډر زه ورته فار ایگزامپل ما څخه د دغه ماخذ ورک دی، یا زور باندې اوس نه پوهېږم، وروسته یې ورته لیکم. ایډ نیو پلیس هولډر باندې به تاسو کلیک کوئ، اوکې. تاسو ته به دا ځای تش پاتې شي. چې کله تاسو به دې کې تغییرات کوئ دلته به کلیک کوئ، ایډیټ سورس باندې به کلیک کوئ، تاسو ته به اتوماتیکلی هماغه اوپن شي. نیکس خبره بله ما سره څه شته؟ بیبلیوګرافي. لایک فار ایگزامپل دغه کتاب ما مکمل ولیکو، دې په اند کې زه غواړم بیبلیوګرافي راولم،
خو د دې مسر بیا دوه ډیزاین دي صحیح شو یو سره دا ډیزاین دی بیبلیوګرافي او بل سره ورکس سیټیټ دې باندې مې کلیک کو ما ته ماغه بیبلیوګرافي راغله یا ته فار ایگزامپل دا راته مراوله دې شکل کې راته راوله ماغه شکل کې به تاسو ته راشي زه ورته چې په خپله ورته لیکم دلته بس تاسو به راشئ انسرټ بیبلیوګرافي ته تاسو ته به اتوماتیکلی دلته راشي زه غواړم چې دغه ډیزاین ورته چینج کړم ډیزاین تاسو کولی شئ چې دغه ډیزاین هم ورته چینج کړئ کوم ډیزاین ته غواړئ هماغه ډیزاین ته چینج کولی شئ لایک فار ایگزامپل دا مې ورته واخیستو صحیح ده که نه همدغه شان بل سره مینیج سورسز دی مینیج سورسز مطلب دا دی چې فار ایگزامپل تاسو کنټرول ان نیو هم پریس کو دې ځای کې که تاسو فار ایگزامپل ریفرنسز ته راغلی بیبلیوګرافي ته راغلی نو تاسو ته به هېڅ انفارمیشن دې ځای کې نشته که تاسو د بل ډاکومنټ څخه یا تاسو سره په ډیسکټاپ کې پروت دی یا سره په ډي ډرایو کې پروت دی تاسو غواړئ چې د هغه څخه هغه بیبلیوګرافي راولئ نو منیج سورسز باندې به تاسو کلیک کله مو چې په دې باندې کلیک کړو تاسو په براوز باندې کلیک کړئ او دې ځای ته هماغه فایل انتخاب کړئ چې کوم ځای کې پروت دی فار ایگزامپل دلته چې ډیسکټاپ کې پروت دی دا یو فایل دی اوکې به کلیک کړئ خو اوس موږ سره همدې ځای کې اوپن دی او دا یو فایل دی دا به تاسو کاپي کړئ فار ایگزامپل تاسو ډیلیټوئ نو ډیلیټ باندې کلیک کړئ که تغییرات کوئ ایډیټ باندې کلیک کړئ او که نوی راولئ نیو باندې کلیک کړئ بس دا ما راوسته دغه انفارمیشن په دې کې موجود دي دا مې کلوز کلیک کړو اوس به زه راشم بیبلیوګرافي ته ما ته به اتوماتیکلی هماغه معلومات راولي صحیح شو که زه غواړم چې هغه ډیزاین ورته چینج کړم ډیزاین هم ورته چینج کولی شم هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره سیټیشنز ان بیبلیوګرافي ګروپ